عمران خان وایي د رښتینې ازادۍ لپاره یو لوی لاریون ته چمتووالی نیسو. د پاکستان مخکني لومړي وزیر عمران خان پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د رښتینې ازادۍ لپاره یو لوی لاریون ته چمتووالی ونیسي. عمران خان اسلام آباد کې به غونډې ته ویلي چې د پاکستان د اوسني حکومت پر خلاف لاریونونو ته یې چمتووالی په بشپړېدو دی او ډېر ژر به پر خپلو پلویانو د راوتلو غږ وکړي. نوموړي د شهباز شریف د حکومت چارواکو د احتساب او نورو ادارو د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي او د خپلو پراخو مالي فسادونو دوسیې په خپله تړي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې اسلام آباد کې یوې ځایي محکمې یې د نیولو حکم وکړ. بل ورته د اوبو او انرژۍ وزارت د کمال خان بند پاتې چارې بشپړوي. د اوبو او انرژۍ وزیر مولوي عبداللطیف منصور د نیمروز له والي ملا نجیب الله رفیع سره لیدلې او د کمال خان بند په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. په یاده لیدنه کې په نیمروز ولایت کې د اوبو او انرژۍ پروژو د پلي کېدو په برخه کې په ځانګړي ډول د کمال خان بند پروژې د پاتې چارو د بشپړولو په هکله بحث او خبرې شوې دي. د نیمروز والي په دې لیدنه کې د کمال خان بند پروژې د پاتې چارو په نیمروز ولایت کې د برېښنا رسولو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزیر ډاډ ورکړی چې د کمال خان بند د پاتې چارو په هکله هڅې ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. او وروسته اعلان خبر ده چې له کابل او یو شمېر ولایتونو وروسته په غزني کې هم پر پولیسو د یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوې چې په لومړي ګام کې به 2000 پولیس پر یونیفورم سمبال شي. د غزني د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم ویل د دغه ولایت 2000 پولیسو ته د یونیفورم ویشلو لړۍ روانه ده او له دې وروسته امنیتي کسان نشي کولی چې په شخصي جمو کې څوک وپلټي او یا نور امنیتي فعالیتونه ترسره کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.